د نصیحت څخه ډکه کیسه. عزتمنو تاسې دغه کیسه واورئ چې دا رامعلومه سي چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د خپل خوږ محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مینه درلودله او موږ څنګه مینه لرو. دا واقعیت حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه چې هغه د خپل محبوب پیغمبر سره څومره مینه درلوده. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه یو غلام و. د غلامۍ په وخت کې دی مسلمان سو نو د ده هغه آقا مالک ډېر سخت تکلیفونه اذیتونه ورسول. د ده در خوله به صرف د احد آواز راوتی، نور څه نه. د ده د دغه تکلیفونو په بدل کې الله جل جلاله د ده په نصیب کې د مسجد نبوي اذان وکړي. د ده د سید المؤذنین و ده ته وایي، یعنی د ټولو مؤذنونو اذان کوونکی سردار. هر وخت به ده د مسجد نبوي اذان کاوی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات سو، د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې، دی ډېر زیات په غمجن سو. زړه به هر وخت راتنګېدی. کله چې به د مدینې منورې درو دیوال ته کتل، مسجد نبوي ته به کتل، نو د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادونه به پر زړه تازه کېدل. دومره په مدینه منوره کې تنګ سو، بیا تا به ویله چې د ده پر سینه باندې یو لوی غر پروت دی. د دغه غم او خفګان د کمولو دپاره د مدینې منورې څخه سفر وکړي، د شام و طرف ته ولاړې او هلته اوسېدو. څو میاشتې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب ویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف دومره ورته وایي چې ای بلاله، آیا ته زما زیارت ته نه راځې؟ د دې لپاره چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د بسترې سره ولاړ سي، د مدینې منورې و طرف ته روان سي، دومره اشاره کافي وله. نو دی ژر راولاړ سو، د مدینې منورې و طرف ته مخه کله، د مدینې منورې و طرف ته روان سو. کله چې مدینې منورې ته ورسېدی، نو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما غوښتنه ځینې وکړه چې اذان وکړه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هغه پخواني وختونه پرې رعایت کړه. هم دا و چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خپل ښکلي غږ سره اذان شروع کړي. نو د مدینې منورې د خلکو په غوږ کې چې کله د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان پرېوتی، نو ډیره په چسپانده او په منډه سره د کورونو سره ووتله. د مسجد نبوي و طرف ته یې رامنډه کړله. گویا و دې ته دا خیال پیدا سو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه بیرته راګرځېدلې ده. د ټولو خلکو سترګې له اوښکو څخه ډکې سوې. د مسجد و طرف ته یې رامنډه کړله. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله اشهد ان محمد رسول الله باندې ورسېدی، نو پښې یې ډیله سولې چې دا کلمه یې پوره کړله. اوښکې د سترګو څخه وبهېدلې، پښې یې ډیله سولې او پر مځکه باندې را پرېوت. دا واقعه په سعود الغابه فی معرفة الصحابه کې راغلی ده. تاسې سوچ وکړئ چې څومره مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وله، چې صرف د هغه د زمانې اذان یې واورېدی، د ټولو سترګې د اوښکو سره ډکې سوې او ټولو د مسجد و طرف ته رامنډه. او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله پر اشهد ان محمد رسول الله باندې راځي، نو پښې پریږي او ځمکې ته راپرېوځي. نو اصل محبین خو دا خلک وله، اصل مینوال خو هغه وله. موږ تاسې خو تش په خوله باندې دعوه کوو. زموږ یو استاذ به موږ ته واقعه بیانوله چې دا نن سبا چې موږ کوم عاشقان یو، کوم محبین یې، دا موږ چې کومې دعوې کوو، دا په اصل کې موږ شیدو والا مجنونان یو، وینې والا نه یو. هغه دا واقعه ذکر کوله چې یو مجنون د لیلا علاقې ته رالی. د مجنون او د لیلا د علاقې په منځ کې 300 کیلومتره تقریبا فاصله ده. نو لیلا ته اطلاع وسوله چې مجنون راغلی دی، په یو ځنګل کې ناست دی. نو لیلا به په یو
کټورې کې په یو پیاله کې ودته شیدې وراستولې. نو هغه غلام خادم خو مجنون نه پیژاندی. هغه چې کله په لارې به روان و یو بل سړی پر پیښ سو، هغه ورته وویله. نو هغه سړی په لاره کې پر پیښ سو، ورته وویل چې چیرې روان یې؟ ده ورته وویل چې دغه شیدې مې مجنون ته اخیستې دي. هغه په پوه سو چې دی خو مجنون نه پیژني. نو هغه ته وویل چې مجنون خو زه یم. هغه وویل چې ته یې نو ونیسه دا شیدې وخوره. خیر دغه سړی ورسره پوه سو چې هر وخت به غلام شیدې راخیستې وي، دی به پر لاره کې ورته مخه سو. نو ورته وبویل چې مجنون خود نو هغه به شیدې جواسې خوړلې. په وخت تېرېدو سره ولیلا ته شک پیدا سو چې اسنه چې دا زما غلام چا دوکه کړی وي دا خادم. نو د امتحان د اخیستلو دپاره هغه ټوکرۍ خالي ورکړله، هغه لوښي چې شیدې خو دې ډېرې وخوړې، نو اوس د هر جوړه څه په دې لوښي کې وینه واچوه. هغه خادم غلام چې را روان سو خالي لوښي ټوکرۍ یې راواستله، هغه سړی په لاره کې په مخه ورل. هغه خو د شیدو په انتظار و چې شیدې به اوس راوړي، خو غلام خالي ټوکرۍ ورته ونیوی چې ونیسه. لیلا ویله چې د هر جوړه څه په دې کې شیدې واچوه. هغه وخندل چې زه خو وینې والا مجنون نه یم. زموږ استاد به په داسې الفاظو کې ویل چې زه شیدو والا مجنون یم، وینې والا مجنون خو نه یم. وینې والا مجنون خو په ځنګل کې ناست. نو غلام چې هلته ورغلی، هغه دا دومره شپې وږه او تنده کې تېره کړې وې، د هغه باوجود یې وینه ورکړه. نو یقینا موږ ټوله شیدو والا مجنونان یو، وینې والا مجنونان نه یو. موږ په سترګو وینو چې زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتونه د هغه تور طریقې په غمونو کې هم د پښو لاندې کېږي، په ودونو کې هم د پښو لاندې کېږي. موږ ته هېڅ فکر نشته. موږ د هغه پیغمبر امت وینو چې د تباهي و طرف ته روان دي، د بربادي و طرف ته روان دي، د عیاشي و د فحشي و طرف ته روان دي. موږ ته هېڅ درد او فکر نه راځي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم امت څنګه د دغه عیاشي فحشي د دغه عریانۍ د دا بېدنۍ څخه راوګرځول سي. هېڅ غم درد زموږ سره نشته. صرف تش په خوله باندې دعوه کوو چې موږ عاشقان یو او موږ مینوال یو. بس صرف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په نامو باندې خپل خوراکونه دي او خپل نسونه او جیبونه ګرموو. شاعر وای عشق के बाजी वो करे जो जान के बाजी कर सके, तन के कपड़े बेच कर محبوب को राजी कर सके. عشق او مینه محبت هغه څوک کوي چې هغه خپل ځان ورکولی سي، د خپل تن کپړې د خپل بدن لباس خرڅ کړي خو خپل محبوب په راضي کړي. موږ ناولده عشق او مینه لرو چې د محبوب پر سر باندې خپل خوراکونه او خپل جبونه ګرموو. الله دې موږ پوکي، الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د مینې او محبت څخه لږ څه نه څه حصه موږ ته هم را په نصیب کړي چې خپل پیغمبر او د هغه امت وپېژنو. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې